السلام علیکم. زه سردار خان جاری نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. تونکو نن چې زه چېرته راغلی یم تاسو به زما مخکې دا ټول نعمتونه ګورئ. خو بیخي ارزانه ده چې دې وخت کې څوک نه خوري نو بیا موږ به یې خورو خامخا دی. خو اوس کوم سیزن چې دی اوس د مارننګ او بیروتۍ سیزن دی. پوهېږو هلکه تجربه یې زیاته ده ګوره د مڼې لږې زیاتې خوري. انګور خو درې څلور قسمه دي ورجانه، یو شنګلخاني دي، طیفي دي، کشمش دي، منقه انګور دي. السلام علیکم. زه سردار خان جاری نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ او د مینې نه ډک ژوند لرئ. ګرانو کتونکو نن چې زه چېرته راغلی یم تاسو به زما مخکې دا ټول نعمتونه ګورئ، ځکه چې یو منډۍ ته راغلی یم. دلته مختلف میوې خرڅېږي. په دې هکله به هم دي د څوک چې خرڅوي دې نه هم پوښتنې کوو چې دا په څو قسمه دي. مڼه خو ماشاءالله په افغانستان کې که مڼه شوه که انار شو دا نن سبا ډېر ارزانه دي او تاسو کولی شئ زموږ هېوادوال او دې نه استفاده واخلئ او استفاده ترې وکړئ او ویې خورئ. که څنګه ده نو الله دې وکړي چې موږ سره تنګ نه شئ، موږ سره پاتې شئ، نو خلکو سره مرکې ګپې شپې لرو، موږ سره اوسئ. مننه. بیا ښه راغلاست کتونکو. لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې یو کس سره به هم خبرې کوو، بلکې خلکو سره به خبرې کوو، ګپې شپې لګوو. ګرانه د ټولو نه مخکې خو دې کتونکو له ځان ور معرفي کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم صفي الله ده، د کونړ ولایت د چپې درې اوسېدونکی یم. پیلن ننګرهار ولایت بېسده ولسوالۍ کې اوسېږو. ماشاءالله موږ خو ګورو مڼه خو ډېره زیاته تا سره. نن سبا ریټونه څنګه دي، ښه دي که اوچت دي؟ والله چې مڼه خو په نن شپه ورځو کې خو بیخي ارزانه ده چې دې وخت کې څوک نه خوري نو بیا موږ به یې خورو خامخا دی. دا ګرانه راته ووایه چې دا تاسو سره څو قسمه مڼه ده؟ مڼې خو دلته بې شمېره دغه لري، رقمونه لري. مارننګ شوه، ګولډن شوه، بیروتۍ شولله، پاچایي شولله، داسې زیات رقمونه لري پکې. خو اوس کوم سیزن چې دی اوس د مارننګ او بیروتۍ سیزن دی او دا بیا قسم ولایتونو کې کېږي. لکه که موږ تاسو راواخلو میدان وردګو شو، غزني شوه، پکتیکا شولله، کابل شوله. خو اوس چې دی اوس وخت کې پیلن د پکتیکا د شرنې ولسوالۍ چې دغې سیزن دی، دغې مڼې د میدان د نرخ د دغه ځایونو زیاتې مڼې د دغه ځایونو څخه راځي اوس. ډېر ښه دا راته ووایه ګران کوم نامونه چې تا واخلې دا تا ټولې خوړلي دي که؟ ولې نه ټولې. ښه صحیح یعنې په ځای کې یې پېژنې چې په پټو سترګو مې یو دانه وخورې دا له پته لګي. چا خبره چې دا د پلانګۍ سترګې مې د پټو کې پېژنو سایز د نګاه نه دی پېژنو چې دا کوم ولایت ده او د کوم نه سیز غټي وړوکې دې کې مختلفي کې په خوند کې فرق لري، سایز کې هم لري. ولایت پورې بیا چې کوم ولایت سره کم مڼه لري، کم خوند لري، ذایقې څنګه دغې پوهېږو. هلکه تجربه یې زیاته ده ګوره د مڼې لږې زیاتې خورئ. مونږ یې هم نه پېژنو ځکه نوره مو نه دي خوړلې یار. بس خورو به انشاءالله. اوس خو بیا خامخا مننه ښه بازار درته.
بیا ښه راغلاست کتونکو لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې نورو کسانو سره به ګپې شپې لګوو یو پکې یو ماما هم دی دې سره به هم ګپې شپې لګوو ګرانه د ټولو نه مخکې خو د کتونکو له ځان ور معرفي کړه ټولو انډیوالانو ته سلامونه احترامات کوم ورجانه ټول مننه ژوندی اوسې بابا ته خو راته دا ووایه چې د انګور تا سره څو قسمه دي انګور خو درې څلور قسمه دي ورجانه یو شنګلخاني دي طیفي دي کشمش دي منقه انګور دي او فعلا دپاره موږ سره یو رقم انګور پراته دي دا یو قسم انګور او یو قسم انګور دي ډېر ښه دا راته ووایه چې دا انګور کې خو ته ډېر بلد یې او دا ته ذایقې نه پېژنې که رنګ نه یې پېژنې نه دا خو موږ رنګ نه بیا خپل نوم لري دا شنګلخاني دي ته وایي ورجانه شګلخواني شنګلخاني ها خوند یې نه پېژنې چې سترګې خوند یې هر بېله خوند کې ورجانه ذایقه کې فرق شته ورجانه د دې بېله خوند تجربه لري پکې انشاءالله زموږ دا کاروبار دی ورجانه نن سبا ریډونه څنګه دي ماشاءالله ریډونه خو مختلف ریډونه دي که نه نه ښکته دي پورته دي څنګه نه ریډونه ښه دی ښکته دی ورجانه ډېر موږ یې خوړی شو ولې نه شي ټول عام خلک انشاءالله ټوله زه خوړی شي ځکه چې پېښور لاره د څومره وخت بند و د انګور ډېر مختلف ریډونه ډېر ازان شوي وو خو دا څومره بیا پېښور لاره دغه شوی دی لږ ریډونه جګ شوي دی ریډونه جګ شوي دي ریډونه خو بیا هم موږ دپاره به نه نه ستاسو دپاره نه یم هغه 200 یو سل اتیا روپۍ دغسې ریټونه یعنې ښه دي غریبان خوړی شي ځکه دا 1500 څلور سوه قیمت د دې انګور دی خو دا ریټونه کې لږ تفاوت راغلی دی سږ کال یې ماشاءالله انګور هم افغانستان کې ډېره شماله هم ډېره شوې ده انار هم ډېره دی هر څه مختلف ریټونه دا انګور د کوم ځای دی دا کوم ځای دی دا د شمالي نه راځي شمالي نه راځي شمالي نه راځي فلحال تاسو شمالي نه راځي شمالي قره باغ نه سره خوجه نه بګرام نه بس ښه بازار درته غواړو بس تاسو نه مننه چې موږ سره دغه وکړلو ستاسو وخت ستاسو عمر کې برکت وشي دا د نن ورځې خپرونه خو تر بلې خپرونې هم په لوی ذوالجلال باندې سپارم الله دې وکړي چې ستاسو د خپرونه خوښه شوي خو تر بلې خپرونې هم په یاد لرئ د خدای په امان